بسم الله الرحمن الرحیم. زمارونو او خويندو امید لرم چې روغ جوړ به. نن در سره د آیت الکرسی یو ناشنا وظیفه شیر کومه، یو داسې مجرب وظیفه چې دا وظیفه به نه تاسو مخکې چرته اوریدلی وي او نه به تاسو چرته کړی وي. دې وظیفې ته د وظیفو بادشاه وظیفه ویل کېږي، سردار وظیفه، یعنی په وظیفو کې ډیره غټه وظیفه د هر قسمه جایز حاجت او مقصد پوره کېدو دپاره، یا د یو مشکل پریشانۍ نه، غم نه، مصیبت او مسلې نه د بچ کېدو او خلاصېدو دپاره یو ډیر زبردست عمل دی، یو ډیر خاص عمل دی. او آیت الکرسی تاسو ټول پیژنئ، د قرآن پاک د ټولو نه غټ آیت او یو ډیر عظیم آیت دی. دی آیت ته د قرآن پاک سید القرآن هم ویل کېږي، د قرآن د آیتونو سردار ورته هم ویل کېږي. او په قرآن پاک کې د ثواب په لحاظ سره د ټولو نه غټ آیت چې کوم دی هغه دا یو دی. ډیر زبردست او عظیم آیت دی آیت الکرسی، او د دې ډیر زیاتې فائدې دي، ډیر زیات فضیلتونه دي. وی کم انسان چې د کور نه د وتو په وخت باندې یو کار د پاره ځي او یو ځل صرف آیت الکرسی وی په دې نیت سره چې الله پاک زما حفاظت هم وکي او ما الله پاک په دغه کار کې دغه مقصد کې کامیاب کی، دغه کار زما په خیر سره وشي، نو ان شاء الله هغه کار به الله پاک ضرور کوي. بل کم انسان چې کور ته د دننه کېدو په وخت باندې کله دننه کېږي او دغه وخت کې آیت الکرسی وی، نو ان شاء الله د هغه د کور نه به الله پاک محتاجي او د هغه د کور نه به الله پاک بې سکوني پریشانۍ د ان شاء الله ختم کی. په کم کور کې چې روزانه آیت الکرسی ویل کېږي، کم کور کې چې یو ځل آیت الکرسی وویل شي، نو د هغې کور ته 3 ورځې چې کوم د شیطان جفت هم نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم انسان د هر مونځ نه پس صرف یو ځل آیت الکرسی وایي، د هر مونځ نه پس صرف یو ځل آیت الکرسی وایي، نو د هغه او د جنت په میانځ کې صرف مرګ دی، یعنی د هغه مړ کېدل او جنت ته تلل. خو په شرط دی چې هغه باندې د چا څه حق نه وي، د چا حق یې نه خوړلی، او نور هم چې کوم دی انشاءالله خپل کوشش کوي ځان د ګناه نه ساتي، خپل 5 وخته لمونځ کوي او د هر مونځ نه پس یو ځل آیت الکرسی وایي، نو د هغه یو خپه په دنیا کې او یو په جنت کې ده. نو دا حدیث مبارک دی. د هغې نه علاوه چې کم انسان په خپل اولاد باندې او په خپل مال باندې آیت الکرسی دم کی، یا آیت الکرسی په یو کاغذ ولیکي او په هغې مال کې کېږدي، یا هغې خپل ماشوم لی په غاړه کې تعویز کی ویچي، نو شیطان او جنات هغې ماشوم ته او هغې مال ته جفت هم ناراضي. او کم انسان چې د اودس چاردام نه پس کله اودس چاردام وکړي او یو ځل آیت الکرسی وایي، نو اویا درجې ولا الله پاک زیاتوي. د هغې نه علاوه د آیت الکرسی نور هم ډېر بې شمېره چې کوم دی فایدې او فضیلتونه دي او ثوابونه دي. که زه تاسو ته هغه ټول بیانوم نو بیا دا ویډیو ډېره اوږدېږي. نو راځو د خپلې وظیفې طرف ته. د دې وظیفې زه تاسو ته مکمل طریقه ښیم، او که تاسو غواړئ چې الله دې ستاسو دا نصیبونه خشته کړي، ستاسو قسمتونه دې خشته شي، ستاسو رکو شوی کارونه دی الله پوره کی، ستاسو هر قسمه مشکل پریشانی دا غم دی د ډیر وخت نه چې کوم دی هغه تاسو باغ غم کې پریشانی کې مبتلا یا نه ختمیږي، ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره هغه پریشانی غم مصیبت په دې الله ختم کی. یا د هغې نه علاوه په چا باندې د بدنظرۍ، د جادو، د جناتو، د تعویزو، د بندش اثرات دي هغه هم ورسره ان شاء الله ختمیږي، او ستاسو هغه ان شاء الله بندش به ختم شي او ستاسو هغه کارونه به الله وکړي. نو که د چا هر قسم جایز حاجت دی، که څوک د رشتې دپاره کول غواړي، څوک د نوکرۍ او کاروبار دپاره دا وظیفه کول غواړي، څوک د قرض دپاره کوي، څوک د اولاد دپاره کوي، څوک د بیمارۍ نه د خلاصۍ دپاره او د شفا دپاره کوي، یا د هغې نه علاوه په کور کې بې اتفاقۍ او جنګ جګړې دي د هغې دپاره کوي. د هر قسم جایز حاجت دپاره او مشکلات او پریشانو دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. نو د دې وظیفې طریقه داسې ده چې په کوم ورځ باندې تاسو دا وظیفه کوئ نو کولی شئ. ورځ د دې دپاره خاص نه ده، که نن یې شروع کوئ که سبا یې شروع کوئ، ورځ د دې دپاره خاص نه ده. وخت هم د دې دپاره خاص نه دی چې خاص وخت کې به کوئ، چې څه ټایم تاسو کولی شئ. که یو انسان تهجد له پاسي، نو په تهجد په وخت کې وکړي ډېره بهتره ده. که نه پاسي یا نشي پاسېدی، بله څه مجبوري ده، نو بیا تاسو بل وخت کې هم دا وظیفه کولی شئ. نو چې څه ټایم تاسو فارغه یې، ښه خشته اودس چاردام به وکړئ، 2 رکعاته صلات حاجت
نفل به وکړئ د هغې خپل حاجت په نیت باندې هغه به ذهن کې ساتئ په مصله باندې به کښېنئ او آیت الکرسي به 21 ځله وایئ که 21 ځله ویل درته ګران وي نو بیا به 7 ځله وایئ خو په یو خاص طریقې سره اول کوشش وکړئ که تاسو سره ټایم وي او وخت سره وي څه مجبوري نه وي نو 21 ځله د دې اصل تعداد دی بیا به 21 ځله وایئ او که ډېره څه مجبوري وي او نشئ ویلی دومره یا سره دومره وخت نه وي یا درته ګرانه وي نو بیا به تاسو 7 ځله وایئ خو په کمې طریقې سره نو د دې یو خاص طریقه د هغه طریقې زده کړئ هغې طریقې سره به دا وظیفه کوئ ټیک شو دا یو ډېره ناشنا وظیفه ده تاسو به انشاءالله د دې نه مخکې چېرته نه وي اورېدلې نو په دې سکرین تاسو ته آیت الکرسي ښکاري دا به تاسو شروع کې وړاندې وروستو به 3 ځله درود پاک وایئ په دې کې بالکل لومبنی حرف دی الله الله لا اله الا هو تاسو کتی شي لومبنی حرف دی الله نو دې کې 15 کلمات داسې دي چې هغه بالکل د اسم اعظم درجه لري هغه 15 کلمات په کې تاسو سلسله ځله وایئ لومبنی په دې کې دی الله نو تاسو څنګه شروع کې نو سلسله به وایئ الله 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 داسې به سلسله وایئ چې سلسله دی وي نو ورپسې دویمه کلمه ده لا اله الا هو لا اله الا هو دا به سلسله وایئ ٹھیک شو بیا دې پسې درېمه کلمه ده الحي القیوم الحي القیوم الحي القیوم دا به سلسله وایئ لومبنۍ چې کومې 3 کلمات دي الله سلسله لا اله الا هو لا اله الا هو دا به سلسله ورپسې الحي القیوم دا سلسله بیا به شروع کې لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض چې دې لره ورسې نو دا به بیا سلسله ووایئ له ما فی السماوات وما فی الارض له ما فی السماوات وما فی الارض دا به سلسله ووایئ بیا به مخکې آیت الکرسي خو په ساده طریقې سره ووایئ چې بالکل کله آخري آیت لا آخري کلمې لره ورسئ وهو العلی العظیم نو دا به سلسله ووایئ وهو العلی العظیم وهو العلی العظیم ما تاسو ته ورسره دا نه هم کړي دي صحیح ده دا 15 کلمات الله لا اله الا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الارض او بالکل اخیری حصہ وهو العلی العظیم نو د آیت الکرسی دا 15 حصے چې کوم دي دا 15 کلمات دا به تاسو سلسله وایئ باقی به آیت الکرسی ساده وایئ دې طریقې سره چې تاسو وینئ دا یو ځل شو بیا به دوباره شروع کی دغه طریقې سره بیا به دوباره شروع کی نو که وخت تر سره وي او ګرانه درته نه وي او څه مجبوري دې نه وي نو بیا به تاسو 21 ځله دې طریقې سره وایئ او که نه دومره نشي ویلی څه مجبوري ده وخت نه لري ماشومان دي کور کې یا داسې نور څه کارونه دي نو بیا به تاسو 7 ځله کم سے کم په دې طریقې سره ووایئ وړاندې وروسته 3 ځله درود پاک ووایئ او ځان له یو ګیلاس اوبه هم دم کړئ یا پې زیاتې اوبه دم کړئ تاسو خپله هم وڅکئ په کور کې نورو خلکو له هم ورکړئ هغوی دې هم وڅکي او د هغې نه پس دعا هم وکړئ انشاءالله دا یو داسې وظیفه ده چې ستاسو نصیب به ورسره الله بدل کړي که په تاسو باندې څه جادو جنات د تعویض بندش یا د شیطانانو یا داسې غلط څه اثرات وي انشاءالله هغه به هم ستاسو نه ختم شي که په بدن کې داسې بیماري وي هغه به دې الله ختمه کړي او انشاءالله د دې نه پس چې د هر قسمه جایز حاجت دپاره یا څه د مشکلاتو پریشانو غمونو د ختمېدو دپاره سوال وکړو فوراً به دې الله قبلی دا وظیفه تاسو شروع کې تر هغې پورې کوئ څو پورې چې د کار نه شي وي انشاءالله یو څو ورځو کې به تاسو دا وظیفه حیران کړي داسې به د غیب و غیبو نه انشاءالله سبب الله جوړ کړي او هغه حاجت به د الله